نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد د شرح په سلسله کې د مبارک درسونه هغه درسونه چې باغی کې د مسلمان عقیده بیانې ده. مسلمان به څنګه عقیده د شرک نه صفا عقیده او خالص د توحید عقیده وي. دا زمونږ څلوېښتم درس دی د دغه عقیدې په بیان کې. اخرنۍ مسله دا بیانېده چې یو مسلمان به د الله د نومونو او د صفاتو په باره کې څنګه عقیده ساتي. د هغې تفصیل په خپل ځای کې شوی و. د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله شیخ الاسلام الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله باب راوړی دی، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. باب په وینا د الله کې چې هغه دا ده يعرفون نعمة الله، ډېر دا خلک یا په دې خلکو کې ډېر ښه پېژني چې دا نعمت د الله د طرف نه دی. ثم ينكرونها، خو بیا مې انکار کوي. انکار کوي معنی څه ده؟ یعنی د دې نعمت نسبت الله ته نه کوي. واکثرهم الکافرون، او اکثر چې دي نو هغه منکر دي د دې خبرې نه چې دا نعمت د الله د طرف نه دی. یو سړی به چې د دې مسلې د توحید سره څه تعلق ته دې آیت، نو جواب دا دی تا ته دا بیانول غواړي. وایي که د ځان نه خالص موحد جوړی چې سوچه صفا عقیده دي، نو بیا د نعمتونو نسبت به خالص الله ته کې، بل چاته به نه کې د مشرکانو په شان. دا به ستا عقیده چې دا کم نعمت چې ما سره وس دی یا په ما باندې شوی دی دا د الله د طرف نه خالص دی. او دویم کار به دا کې چې د دې نعمت به شکر ادا کې. او دریم کار به دا کې چې دا خبره به په خوله باندې بیانیم، صرف دا نه چې په زړه کې دې ساتلی. یو سړی دی مال ورسره ډېر دی، ناول کار به دا کې چې دا عقیده به ساتي چې دا مال خالص د الله د طرف نه دی، دا بچي د الله د طرف نه دی، دا عزت د الله د طرف نه دی، دا روغ صحت د الله د طرف نه دی. دویم بیا به د الله شکر ادا کوي، هر وخت به د الله شکر ادا کوي، هر وخت. او څومره چې ته شکر ادا کوې نو دا نعمتونه به ډېرېږي، کمیږي به نه. او دریم دا به بیانیم په ژبه باندې. سلیمان علیه السلام واقعه په سورة النمل کې شته. داود علیه السلام کله چې هغوی دا بېشماره نعمتونه ولیدو، دا ناشنا بادشاهي ولیده چې الله وله ورکړې وه، نو ډایرکټ یې وویل دا زما د رب فضل دی چې په ما باندې کړی. حالانکه څومره اوچت سړی دی، خو دا پکې هغه ونه وي چې دې کې زما څه کمال دی. د دې نعمت نسبت یې ډایرکټ الله ته وکړو، بابا ته، قبر ته، بوت ته، پلاني صاحب ته، پلاني صاحب ته یې ونه کړو. دا خلک وایي که نه، دا مشرکان وایي دا د پلاني د برکته او دا د پلاني بابا د مخه. دا هغه شرک دی چې دې ځای کې مؤلف رحمه الله ته دا خبره بیانول غواړي چې دا د مسلمان عقیده نه ده. موحد به نعمت نسبت الله ته کوي. دویمه دا به پکې نه وي چې دا زه او زه. قارون ویلو انما اوتیته علی علم، وی دا کم مال چې الله مال را کړی دی دا خو موږ ته پته وه، موږ د دې حقدارو. رب العالمین تباه و برباد کو. د هغه درې کسانو واقعه په بني اسرائیلو کې، ابرګې او گنجې او دریم ړون. په هغو کې هغه دوو دا خبره وکړه که نه، ابرګي او گنجي
چې کله پې الله رحم وکړو او هغه روغ صحت یې وله ورکړو او څاروي وله ډېر شی ورکړو او بیا پې الله امتحان راوستو یو غریب انسان پسې راغی ملایکو کې و خو د انسان په شکل وایي زه غریب یم ماله لږې د دې خپلو څاروونو یو څاروی نه راکې په سفر یم هغه ورته ویي کارونه نور هم ډېر زیات دي او مسلې موږ ته ډېرې زیاتې دي نو بیا ورته دې ملک وایي وی ښکاري داسې چې ته مخکې بیمار وې او بیا دله الله روغ صحت درکړو دا مال یې دله درکړو نه نه وي دا مال خو ما ته د پلار نیکه نه پاتې شوی دی دا خو موږ د پوخانه مالداره خلک دا جیدت خو د پوخانه ما ته میلاو شوی دی او ته خیري وکړې الله قشان واپس کړو نو کله چې هم د نعمتونو دا مسله راشي نو ته به یو دوه درې کاره کوې یو به د نعمت نسبت چا ته کوې الله ته به کوې دویم د دې شکر به ادا کوې دریم دا به بیانې دا خبره به کوې واما بنعمت ربک فحدث څلورمه ده دا نعمت به استعمالې حدیث کې راځي چې ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده دا الله دا خوښه ده چې د خپل نعمت د اثرات په خپل بنده باندې ویني نو چې الله دله مال درکړی دی لګوئ خورئ نو اوس ښه مالدار به او داسې به ګرځي ته به وایي چې لکه چنګڼی یا فقیر دا د الله نه ده خوښه ځکه چې کوم نعمتونه چې الله درکړي دي د هغې اثرات په تا باندې نه ښکاري ګور د نعمتونو بیان په دوه قسمه دی الله وایي واما بنعمت ربک فحدث د خپل رب دا نعمتونه بیانوه دا په دوه قسمه دي یو حرام او یو جایز حرام دا دی چې ته دا نعمتونه بیانې په شکل د تکبر لویي کې او منګه داسې او منګه دا او زمونږ کور او دا حرام دي ها دا بیانول جایز دي چې وایي دا نعمت ته الله راکړی دی دغه نعمت الله راکړی دی الله شکر دی دا قسمه بیان دا جایز دی او دا بل بیان دا ناروا دی بیا وایي چې قال مجاهد رحمه الله ما معناه وی امام مجاهد رحمه الله دا خبره کړې ده چې معنی دا ده امام مجاهد دته ویل کېږي امام المفسرین د مفسرینو مشر امام د تابعینو کې دی او د قرآن د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه زده کړی څو پیري ورسره ختم کړی هر آیت کې به ودرو تپوس به یې کو ځکه علما وایي وإذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به وی چې کله د امام مجاهد رحم الله یو تفسیر د تر ورسېدو بس بیا دا کافي دی نو بیا به نورو تفسیرونو پسې مه ګرځه ولې ځکه چې د ډایرکټ تفسیر د هغه انسان نه زده کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره دعا غوښتلې وه چې الله په قرآن باندې پوه کړه هغه د دې آیت په رڼا کې دا خبره کړې ده چې د الله نعمت پیژنې خو بیا ته مې انکار کوي معنا یې دا ده هو قول الرجل لکه یو سړی چې دا وایي هذا مالي ورثته عن آبائي دا زما مال دی د پلار نیکه نه رانه پاتې شوی دی وایي دا خبره ده چې سړی به ما ته دا وایي چې دا خبرې خو موږ بار بار کوو نورې دا ناروا خبرې دي دا خو موږ ټول وایو چې وایي دا شی دا به ته پلاني طرف نه پاتې شوی د پلار طرف نه د هغه زمه کوه نو بیا دا خبره ساته د امام مجاهد رحمه الله د خبرې وینا د خبرې او د وینا مقصد هغه دغه نه دی کم سړی چې دا خبره کوي چې دا مال ما ته په میراث کې پاتې شوی دی دا په دوه قسمه دی د یو دا خبره روا ده او د بل دا ناروا ده کم سړی چې الله ییر کې او دا خبره کوي د هغوی په باره کې ده دا مال دا موږ ته چې جیداد کې پاتې شوی د هغو د پلار نیکه جیداد دا ته ییر دی چې صحیح ده د جیداد او د مال په میراث کې پاتې کېده دا یو سبب الله جوړ کو نور اصل ورکوونکی د دې مال هغه څوک دی هغه الله دی دی چې ییر کړه دا اوس دی ناروا کار کوي دا په عقیده کې کمزورتیا ده او که یو سړی دا خبره صرف دې دپاره کوي چې خبر ورکوي دا مخامخ سړی پوه کوي او د مخامخ سړي ته خبره کوي نور
رب ورته یاد دی، الله ورته یاد دی چې دا هر څه د الله له طرف نه دي، نو بیا په دې وینا کې څه حرج بیا نشتی. یو سړی دا وایي چې وایي دا کور دا ما ته د پلار د طرف نه پاتې شوی دی، او الله ورته یاد دی چې د پلار د طرف نه پاتې شوی دا خو یو سبب دی، نور اصل دا کور راکوونکی څوک دی؟ هغه الله سبحانه وتعالی. نعمت نسبت الله ته کوي، شکر یې ادا کوي. خو دا خبره دې دپاره وکړئ چې یو کس یې خبره و بیا صحیح دی، هېڅ حرج نشته. وقال عون بن عبد الله رحمه الله، عون بن عبد الله دا خبره کړې ده، ویقولون د دې داسې مثال دی چې خلک کله خلک دا وایي لولا فلان لم یکن کذا، که پلانې نه وې نو داسې به نه وی شوی. دا خبره ناروا ده. که پلانې نه وې نو داسې به نه وی شوی. دا خبرې موږ ډېرې کوو. نو څنګه په دې کې هم بیا تفصیل دی. یو سړی دی هغه داسې خبرې ته نسبت کوي چې هغه په شریعت کې ثابت هم نه ده، دا شرک دی. لکه اوس یو سړی وایي که پیر بابا نه وی نو دا کار به نه وی شوی، دا شرک دی، ځکه چې هغه دا کار کولی نشي. لکه کراچۍ کې یو غټ دربار دی او درګاه ده د عبدالله شاه غازي، دریاب په غاړه. وایي که دی نه وی، که دا غازي صاحب نه وی، نو دا دریاب په دې کراچۍ باندې راتو، خو دا ده راټینګ کړی. دا خبرې څه دي؟ دا شرک دی. خو کله که تا چېرته یو صحیح سبب ته خبره نسبت کړه چې هغه سبب په شریعت کې ثابت دی یا محسوسیږي، نو دا جایز دی، خو په شرط د دې چې ستا به دا عقیده چې دا سبب هم الله جوړ کړی دی. لکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، په صحیح مسلم کې هم شته، وی لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، که چېرته زه نه وی نو ابو طالب به د جهنم په لاندنۍ برخه کې وی. دا خبره جایز ده که نه جایز؟ تاسو ته چې پیغمبر کړی جایز ده که نه جایز؟ ولې جایز ده؟ ځکه چې دا سبب شرعي سبب دی، د شریعت نه دا مسله ثابته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغه سفارش کوي، الله به عذاب کموي. صحیح شوه؟ که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وی، ابو طالب به د جهنم په لاندنۍ برخه کې وی، صحیح ده، تا نسبت یو صحیح سبب ته وکړو. خو دا اوسره زموږ عقیده ده چې اصل عذاب کموونکی هغه څوک دی؟ الله سبحانه وتعالی. او دا عذاب چې به هم کمیږي هسې نشي کمولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، هم سفارش به کوي چا ته؟ الله ته. نو چې کله الله ته سفارش وکړي نو هله به عذاب کمیږي. ورسېدی به که نه؟ نو داسې که یو سړی وایي چې که پلانې نه وی دا کار به نه وی شوی، دا خبرونه ځان لرې ساتل پکار دي. اگر که صحیح سبب ته هم نسبت کې، خو زما د نصیحت ته بیا هم مه کوه. که الله نه وی غوښتلی دا کار به نه وی شوی، دا ټول نه ښکلې جمله ده. بیا په هغې پسې دی ووایه که الله نه وی او بیا دا پلانې نه وی، نو بیا صحیح ده. بیا دا پلانې الله سره یو ځای نه، که الله نه وی او بیا په دغه ټیم کې دا پلانې نه وی را رسېدلی دی، کور ته به اور لګېدلی. صحیح ده دا خبره که نه؟ صحیح ده. که یو سړی وایي که پلانې نه وی را رسېدلی، کور ته به اور لګېدلی و، جایز ده که نه جایز؟ ولې نه جایز؟ چې په زړه کې دې دی چې اصل بچ کوونکی الله دی، نو صحیح ده. دا خو ته یو صحیح سبب ته نسبت وکړو، پلانې راغی په اور باندې اوبه واړولې، صحیح ده که نه؟ خو دا به ورسره عقیده وي چې دا خو یو سبب و چې دا سبب هم چا جوړ کړو؟ الله جوړ کړو. الله نه غوښتلي چې دا کور وسوځي، ځکه یې دا پلانې پسې راوستو. یعنې داسې هم شوي دي چې یو کور کې اور لګېدلی دی، خوا کې خلک دي، هېڅوک ته نه دي خبر شوي، کور ټول سوځېدلی. الله نه ده غوښتلي چې دا کور بچ شي، نو بیا په چا کې د طاقت هم نه و چې راغلی وی او دا کور یې بچ کړی. ورسېدی پې که نه؟ وقال ابن قتيبة
ابن قتيبه د مشرکانو خبره کوي یقولون هغوی به دا وي هذا بشفاعة آلهتنا دا زمونږ د دې بوتانو د سفارش د لاسه دا خو صفا شرک دی دا کار د چا د لاسه وي دا زمونږ د دې بوتانو زمونږ د دې معبودانو د لاسه لکه نن سبا مشرکان دا وایي چې دا کار زمونږ د دې باباګانو د لاسه دا د پلاني د مخه دا خو صفا صریح شرک دی بیا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وینا ذکر کړې ده او هغه حدیث راوړی دی شیخ الاسلام د یوه باره کې خبره کوي هغه کله چې د شپې باران وشو سحر له بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی چې بعض بندګانو په ما باندې ایمانو او د ستورو نه انکار وکړو بعضو په ستورو ایمانو او زما نه انکار وکړو یاد دی دا حدیث که نه کومو چې په ستورو ایمان د هغوی څه ووي وي دا باران چا راوورو ستورو کومو چې په الله باندې ایمانو هغه ووي ستورو باران نه دی کړی باران چا راوورو الله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی وهذا كثير في الكتاب والسنه داسې قسمه خبرې ډېرې دي په قرآن او حدیث کې يذم سبحانه من يضيف انعامه الى غيره ويشرك به د الله دا خبره نه ده خوښه چې نعمت دې الله وکړي او یو سړی دې راولګي او د دې نعمتونو نسبت دې بل چاته وکړي او بل کس دې د الله سره شریک کړي دا خبره د الله نه ده خوښه قال بعض السلف بعضو سلفو به دا خبره کوله هو كقولهم د نعمت نسبت د الله نه له بل چاته کول وي داسې ده لکه بعض خلک چې وایي چې كانت الريح طيبه والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة لکه بعض خلک چې په کشتۍ کې سفر وکړي او خپل ځای ته ورسي نو بیا چې راکوشي نو وایي هواګانې ډېرې مزدارې چلېدې نو وایي موږ راورسېږو او بعض وایي چې دا کشتۍ چې چا چلوله هغه ډېر تکړه و دا قسمه خبره هم په دوه قسمه باندې شوه یوه که څوک دا خبره وکړي او اصل عقیده دی چې دا کار چا کړی دی الله کړی به صحیح ده او که یو څوک یې نسبت دغې ته کوي نو بیا خو ناروا ده کشتۍ چلولو والا که ډېر هم تکړی خو چې الله نه یې غوښتلي نو مخکې نشي تللی هواګانې که ډېرې مزدارې چلېږي خو چې الله نه یې غوښتلي دا کشتۍ بیا مه وړي ولې دا پایلټانو باندې چې دا جهازونه راولیدلي دوی نه پوهېږي څه پوهېږي که نه پوهېږي ښه تکړی ښه د دې سبق یې ویلی ښه تعلیم یې کړی بیا هم دا کشتۍ دا جهاز راولیږي وجه دا دی چې رب العالمین غوښتلي الغرض د دې باب مقصد دا دی چې ته به د نعمتونو نسبت چا ته کې هغه به الله سبحانه وتعالی ته کې دې سره به ستا توحید هغه پوره کامل توحید وي د هغې نه بعد باب راوړی دی باب قول الله تعالی باب په وینا د الله کې فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الله وی مه جوړوئ د الله سره شریکان او تاسو ته ښه پته ده تاسو ته ښه پته ده مطلب دا دی یعنې تاسو ته ښه پته ده چې الله د شرک او د شریک نه پاک دی او بیا ورسره هم حصهدار او برخهدار جوړوئ دا چې وي د الله د پلاني وي د الله سره برخه ده د الله سره د هېچا برخه نشته او دا پلانې د الله سره شریک ته هېڅ شریک نه دی او دا چې اقطاب دي او ابدال دي او یو د باران ورولو کار الله ورکړی دی او د بل د بچو دا ټولې پالتو خبرې دي او دا ټول کفریات او شرکیات دي د دنیا نظام چلوونکی او دا ټول کارونه کوونکی یو ذات دی یو رب العالمین دی بل هېڅوک ورسره شریک نشته فلا تجعلوا لله اندادا دا آیت په سوره بقره کې دی خو د دې نه مخکې الله سبحانه وتعالی ډېره ناشنا خبره کړې ده اول یې ګوره څه ویلي دي وی الله څوک دی الذي خلقکم چې تاسو یې پیدا کړي والذین من قبلکم او هغه خلک یې پیدا کړي دي چې ستاسو نه مخکې وو الذي جعل لكم الأرض فراشا الله هغه ذات دی چې دا ځمکه یې خوره کړې ده والسماء بناء او د اسمان نه چت جوړ کړی وانزل من السماء ماء
د اسمان نه اوبه راورولي دي فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نو بیا دغه اوبه چې راورولي نو بیا ستاسو دپاره میوې راووتې دانې راووتې رزق راووتو غله راووته دې ځمکې نه چې کله دا صفات بیان کړو نو بیا څه ووایي بسې فلا تجعلوا لله اندادا نو بیا د دغه رب سره شریکان مه جوړوئ که نه چې دومره اوچت رب دی موږ یې پیدا کړي وو مخکیني پیدا کړي دي د اسمان نه اوبه راورول د اسمان یې چت جوړ کړی دی ځمکه زموږ دپاره چې دی نو د ګرځېدو د اوسېدو قابله ګرځولې ده د ځمکې غوړولې ده دا رب خو بیا حقدار دی د دې چې د یوازې بندګي دې وشي وقال ابن عباس في الآية عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما دې آیت کې دا وی الانداد هو الشرک انداد څه معنی ده په اصل کې د انداد جمع د نید ده الله وی زما سره نید مه نیسئ نید څه ته وایي الشبیه والنظیر شبیه مطلب یعنی یو مخلوق د الله سره شریک کول چې دا د الله په شان دی دې ته نید جوړول وایي عبدالله بن عباس څه وایي الانداد هو الشرک د الله دپاره نید نیو دا شرک دی بیا وایي دا شرک دومره پټ دی په زړونو کې همیشه الله ته دا سوال کوئ چې الله ما د شرک نه لرې ساته داسې خبرې به زه تاسو ته وښیم چې ډېرو کسانو په خوله باندې هغه وي ورته پته نه وه چې دا شرک دی لکه دا کومې خبرې چې تېرې شوې هواګانې مزدارې وي ډریور تکړه و که پلانې نه وی داسې به وی که پلانې نه وی داسې به وی ټولې خبرې د عقیدې سره تعلق ساتي خو ډېر مسلمانان ترې نه دي خبر زموږ په ملکونو کې د عقیدې کمزورتیا حد درجه ده زه کم الفاظ د هغې دپاره استعمال کوم او چې کم سړی د عقیدې خبره ډېره کوي او د عقیدې مسله بیانوي نو ډایرکټ په ټاپه دا راچوي دا وابي دي او که څوک عقیده بیانوي یو جانب یې ورله راټینګ کړی دی یو حصه یې راټینګه کړې ده بس د هغې خبره کوي مکمل عقیده نه بیانوي کوم عقیده چې په کار ده ته به د الله سره په بندګۍ کې شرک نه کوې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې به هم شرک نه کوې دواړه خبرې یادې ساتې ها الله سره بندگی کې به شرک نه کې دا خو واضح ده پیغمبر سره تابعداري کې به شرک نه کې دې څه مطلب دی یعنی د پیغمبر درجې ته به امتی نه رسې چې دا پلانې امام صاحب او پلانې مذهب او پلانې کتاب تیره اوچت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقابله کې ودرې نه دواړو خبرونه به ځان لرې ساتي عبدالله بن عباس وی اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل سبحان الله عبدالله بن عباس وی دا شرک کوره دومره پټ شی دی ته به کې واقع او خبر وتی نه وی دا شرک دومره پټ شی دی لکه یو تور میږی چې رواني په تور کاڼي باندې و کاڼي مینی فی ظلمة اللیل او تکه توره تیارۍ نو د دې میږي هغه قدمونه څوک ییني نه ییني که څومره پټ دقه شان دا شرک په زړونو کې داسې پټ دی ډېر پې پوه هم نه شي ځکه یو حدیث کې دا راځي چې صحابه کرام وایي یا رسول الله دا خو موږ ویرېدو اوس خو موږ څه وایو دا خبره خو ډېر خطرناکه ده امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث راوړی هغه ته دعا وښوده دعا یاده کوي ها ډېره قیمتي دعا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته قولو وایي داسې وایي اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه یا الله موږ په تا پورې پناه نیسو د دې نه چې موږ تا سره یو شی شریک کړو موږ ته پته وي ونستغفرك لما لا نعلم او که موږ ته پته نه وي نو یا الله د هغې بخانه غواړو ډېره قیمتي دعا ده د هر قسمه شرک نه به بچي دواړه شرک د بګي یا الله که دې نه خو په تا پورې یا الله پناه نیسم چې ما ته دې پته یو شرک وکړم او یا الله که راته پته نه وي نو د هغې نه بخانه غواړم بیا عبدالله ابن عباس په دې باندې مثالونه بیانوي وی دا ډېرې پټې خبرې دي وی بعض خلک وی والله وحیاتک یا فلان وحیاتي شکر دې نه ډېر خلک نه دي خبر اے پلانیه په الله مې دې قسمي او ستا په ژوند مې دې قسمي
دا شرک دی او یا په خپل ژوند مې د قسمي دا شرک دی دوه کار دي ناروا وکړو یو خو دې قسم په غیر الله وکړو نو دویم بیا د هغه د ژوند یا خپل ژوند دې د الله سره یو شان کو والله یا فلان وحیاتی والله وحیاتی په الله مې دې قسمي په خپل ژوند مې دې قسمي په الله مې دې قسمي ستا په ژوند مې دې قسمي او د قسم د مسله را روانه خو دا په عبدالله بن عباس یو مثال بیان کو وی دا شرک پټ شی دی ډېر خلک پکې واقع دی او نه دي خبر دي وایي داسې که نه وایي د بچو په سر مې دې قسمي د ابۍ په سر مې دې قسمي د بابا په سر مې دې قسمي دغه شرک دی او چې ورته ووایي شرک دې وکړو سور شي او شین شي موږ وایي الحمدلله الله وایي د شرک نه پوخا بچ کړي ووایي د دې خلکو دا مطلب دی چې شرک څه ته وایي بت ته سجده لګول تاسو به ویډیوګانې لیدلي که نه نن سبا خو هر څه په ویډیوګانې دې پیرانو ته او باباګانو ته خلک سجدې لګوي که نه لګوي لګوي ورته خو دوی هم دا وایي چې ګوره موږ شرک نه کوو ګورئ دوی هم دا وایي ته به چې د شرک به چې تخکري یا یو بلا به راځي غټې غټې داړې به وي دا به شرک و شرک دغې ته وایي که صفا کفر غیر الله ته سجدې لګول وتقول بل مثال وور عبدالله ابن عباس بیانې ویا داسې چې ته ووایې لولا کلیبة هذا لاتانا اللصوص یاره که چېرته د پلاني دا سپی نه وی که نه نو غله به کور ته دننه راننوتی وی که چېرته د پلاني دا سپی نه وی نو غله به کور ته دننه راغلی وی غلا به یې کړې وه ښه دا مسله مخکې تېره شوه چې دا خبره روام ده او ناروام ده کله روا ده عقیده دې دی چې اصل بچ کوونکی څوک دی الله دا یو سبب و بیا صحیح ده او که نه الله ځنې یېري بیا خو ناروا ده یا ته داسې ووایې ولولا البط فی الدار لاتى اللصوص او که پلاني مرغۍ نه وی کور کې او اواز یې نه وی کړی بس غله به راغلی وی وقول الرجل لصاحبه او یا د یو کس وینا خپل ملګري ته ما شاء الله وشئت دا شرک دی ها او څومره خلک پکې واقع دي زه وایم که چېرته دا درسونه دا کوم چې موږ شروع کړي دي او نن یې 40 درس دی که دا درسونه په غور سره موږ واورېدو که نه نو موږ ته به خپلې ډېرې کوتاهیانې هغه راښکاره شي دا خبره هم عامه ده د پښتنو په خوله باندې جی څه چې الله وغواړي او څه تاسو وغواړئ دا علما پکې دا ټکی ووایي چې څه الله وغواړي یعنې زیات خو داسې ووایي بس جي تاسو څه وغواړئ دا شرک دی دا سړی دی شریک کو د الله سره ما شاء الله وشئت څه چې تاسو وغواړئ جي او څه الله وغواړي نه 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 داسې به نه که ویم نو یا خو د ټولو نه غوره دا دی چې ما شاء الله وحده الله چې څه وغواړي بس حقه کېږي او که دا کس پکې لازم یادی نو ما شاء الله ثم ما شئت چې الله څه وغواړي او بیا تاسو څه وغواړئ په دې واو کې او ثم کې فرق دی په عربۍ کې ګورئ ما شاء الله وشئت واو مطلب دی او تاسو چې څه وغواړئ یعنې یو ځای شو او چې ثم راشي ثم شئت یعنی چې څه الله وغواړي او څه د هغې نه بعد بیا تاسو وغواړئ دا روا ده که نه روا دا روا ده ډېر وایي که نه په تا به شي او په الله به شي وایي که نه وایي دا شرک دی په تا به شي په الله به شي دواړه دې شریکان کړو نه په الله به شي او بیا به په تا شي اصل کار کوونکی الله دی او ته به پکې بیا منډه وایې بیا صحیح ده خو په تا به شي او په الله به شي بلکې وګوره دې ځای کې د الله نه د تا یې مخکې کو په تا به شي او په الله به شي نه په الله به شي او بیا به په تا شي داسې به وقول الرجل لولا الله وفلان عبدالله ابن عباس وی دا هم شرک کې راځي وی دا بعض خلک وی که چېرته الله نه وی او پلانې نه وی ولې دا شرک دی
دواړه یو ځای کړو که چېرته الله نه وی او پلانې نه وی نو دا هم شرک کې راځي ته به داسې وې که چېرته الله نه وی او بیا د پلانې نه وی بیا صحیح اول به الله ذکر کې لولا الله ثم بیا د ثم ټکی به پکې وایي که بیا چېرته د پلانې نه وی بیا صحیح هذا كله به شرک وي دا ټول شرک دی امام ابن ابي حاتم رحمه الله دا روایت راوړی بیا د عمر بن خطاب رضی روایت راوړی امام ترمذي رحمه الله راوړی دی په نورو کتابونو کې مشتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دی ته غوږ کېدی ها من حلف بغیر الله چا چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم قسم وخوړو فقد کفر او اشرک نو دی کفر وکړو یا شرک وکړو دا خلک موږ ته وی تاسو هر شي ته وایي چې دا شرک دی او دا پلانې دی او دا پلانې موږ یې نه وایو دا فتوې زموږ نه دي دا فتوا د چا ده دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتوا ده دا حدیث تاسو واورئ من حلف بغیر الله واضح حدیث دی چا چې د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم قسم وخوړو فقد کفر او اشرک یې کفر وکړو او یې څه وکړو یې شرک وکړو د غیر الله په نوم قسم دا په دوه قسمه دی یا به شرک اکبری او یا به شرک اصغری شرک اکبر شرک اصغر د تقسیم ما درسونو په اوله کې کړو ځکه ما تاسو ته دا خبره بیان کړې وه نن خو څلوېښتم درس دی چې ګوره دا درسونه یادوئ ځکه چې اولنی درس کې داسې مسله به وي چې هغه به د اخرني سره تعلق ساتي شرک اکبر ته کله رسي چې کله یو سړی دا قسم وخوري چې په پلاني صاحب مې د قسمي او د ده د عقیدې چې دا پلاني صاحب او الله بلکل برابر دي نو دا کم شرک دی شرک اکبر دی او که دغه عقیدې نه نو بیا شرک اصغر دی وجه څه ده چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم قسم خوراک دا شرک دی وجه دا ده د قسم په اصل کې ته چې پکې د چا نوم یادې که نه نو د دې نوم والا تعظیم دی ستا په زړه کې نو ځکه یې یادې زما دې وي په الله قسم وي مطلب دا چې الله د ته ډېر غټ ښکاري نو تا ته رایادوي وي زما دې په هغه لوی ذات قسم وي ما دا کار نه دی کړی نو کوم سړی چې دا وایي چې زما دې د پلار په سر قسم وي او زما دې د پلاني په ژوند قسم وي او زما دې په کعبه باندې قسم وي او زما دې په پیر بابا قسم وي او زما دې په پلاني بابا قسم وي مطلب داسې بینتې راځي چې دی په تعظیم کې دا مخلوق د الله سره یو شان کوي او دا حق یوازې د الله دی بیا دا فایده یاده ساتئ چې الله خالق دی خالق قسم په هر شي خوړی شي لکه الله قسمونه خوړي والعصر قسم دی په زمانه باندې والفجر قسم دی په څه باندې په سحر باندې والشمس قسم دی په نور باندې واللیل قسم دی په شپه باندې دا اوس الله نه څوک تپوس نشي کولی الله په مخلوق باندې قسم خوړی شي دا د الله کار دی خو مخلوق د خالق نه علاوه د بل چا په نوم قسم نشي خوړی تر دې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم قسم نشي خوړی زما دې قسم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم باندې دا شرک دی زما دې قسم په کعبه باندې دا څه دی شرک دی ولې شرک دی کعبه څه شی دی کعبه مخلوق دی کعبه مخلوق دی که نه تا قسم په مخلوق وخوړو ښه یو سړی وایي زما دې قسمي د الله په دې کتاب باندې ولې که چېرته دا عقیده وي چې زما دې قسمي په دې پاڼو باندې او په دې ګته باندې بیا ناجایز ځکه چې پاڼه او ګته خو مخلوق دی که نه خو که قسم مې دي په دې قرآن باندې یعنې په دې کې چې کومې خبرې دي نو بیا داسې دي دا جایز دي په قرآن باندې دا قسم
دا جایز دي چې سړی دا وایي چې زما د الله په کلام باندې قسم وي او په دې باندې دا لاس یې ښوده صحیح ده چې کله نه کله قاضي د یو سړي د یرولو دپاره چې دی په دا لاس کښي دی به ښه ویري که ووایي انشاءالله څه حرج به نشته خو نور دا ته یو فایده ذکر کړم د دې ګورې څه ثبوت نشته په دې دا لاس یې ښوده هله یې قرآن راوړی چې دی په لاس کښي دي داسې ویل زما دې قسم وي په قرآن باندې او لاس یې پې ښودی چې په دې زه لاس ږدم او قسم خورم په دې دواړو کښې څه فرق شته تاسو ته هیڅ فرق نشته قسم خو هغه خوري په قرآن باندې نو دا قرآن زر راوړه زموږ د خلکو کې دا عادت دی که نه زر قرآن راوزغلی بعضې په سر کې دی او خبره کوي دا بس سیاستدانان پکې ما لیدلي خپلې سپایانې پیش کوي که نه نو قرآن یې په سر پروت وي ولګي دا قرآن وي زما په سر پروت دی که یو روپۍ مې پټه کړې وي دا قرآن په سر یې ښوده په دې لاسونه یې ښوده هیڅ څه فایده نشته دې سړي چې دا قسم وخوړو په خوله باندې چې زما دې قسم وي په دې قرآن باندې بس صحیح شو وشو که نه وشو که ونه شو وشو قسم اوس ته یې پرېږده که دې دروغجن و الله به یې تباه کوي بیا هلته زموږ په دې ملک کې د مولیانو ناشنا ناشنا طریقې راویستي د یرولو دپاره او دا به ځي څاروی حلال کړي او بیا به د هغه سرمن وچه کړي او بیا به کنده وکني او په کنده کې به دا سړی ودرېږي او بیا به په سر له پاسه د قرآن کښېږدي او که ده دروغ وي وبډزي او دا قسمه خبرې داسې پالتو خبرې دي ته قسم ورکه او بس بیا زه یو پیر یو مسلې ته تللی وم نو په هغې کې ما سره یو دوه درې مولیان نور هم تلي دا مسله داسې وه چې یو کس دعوه کوله په دوه درې کسانو باندې چې دوی زما نه غلا کړې کمرې نه او 50 زره کې 80 زره له زما نه پټ کړي او هغه منکر موږ نه دي پټ کړي خیر اخر خبره قسم ته راورسي ما خبره کوله یا ملګري یو پکې ما ته وویل مولوي صاحب ته غلی شه هغه وایي دا قسم دې اسان نه دی ګورې دا به مونږ پلانې کار کوو او بیا به دا سړی چوي او ماله خندا راغلې وه غصه مه خندا ماله راغلې ده او هغه دا خبره کوي او په دغه کسانو باندې سم رپرپی راغلې ده خوله پرې راماته شوي ده رنګونه یې زیړ شوي دي اخره کې خبره په هغوی ثابته شو د دې یرولو د لاسه چې دا سړی به چوي او دی به دا کي او دی به دا کي زه هم دا که په چا کې ایمان دا ډېره د هېرې خبره چې سړی زما دې قسم وي د الله په قرآن باندې ډېره غټه خبره ځکه زموږ یو ملګري خبره کوله موږ مدرسه کې سبق وي نو چېرته د مدرسې یو طالب د خواته باغ ته وړېدلی دی امرود یې خوړلي بیا باغ والا راغی او چوتېدو لګېدو تاسو مدرسې والا غریبانان خو یاسې هم بدنام دي معمولي بانه په کار ده که نه دا خو د ژبې په سر خبرې پرتې دي د هر چا خو چې صرف معمولي بانه جوړه شي بیا قاري صاحب د کس معلومه و خو لکه وایي د هلکانو حل نه وي ملګری و چې بیا به وایي نو هغه کوپڼۍ یې راوړه غباره وایي چې زه به دا ډکوم او د دې ډزېده او د دغه هلک خېټه به ډزي وایي موږ ټول داسې غلي ناست یو موږ بیا هم نوم دغه هلک ونه وي او هغه هم ځان ونه ښو خو زموږ سره خوا کې ناست وي مولوي صاحب کوپڼۍ راوړه چې چوف به پکې کوو یو په هغه هلک به خوله ډېرې ده خو چې دیني مې ته ورسېد وایي راپاڅېد وایي چې مولوي صاحب نو ډز کوم وایي ما خوړلي دي وایي نو دا بس خبره هسې د یرولو دپاره وي د مولیانو جوړ کړي مخامخ خلک بې یروي که نه زموږ غټه خبره د یرې دا ده چې ته یو سړي ته ووایي چې بھئ دا د الله کلام دی ګوره ته په دې هوش او حواس کې خو یې که نه ته ګوره د دې رب په کلام قسم خوري چې ګوره بیا به تباه و برباد کړي که دروغ ووایي دا ډېره غټه خبره ده
او والله العظیم په خپلو سترګو لیدلي چې دروغ قسمونه خوړلي دي الله د کوم ځای نه کوم ځای ته رسولي دي د ذلت سره مخ شوي دي د ژوند هغه مرحلو ته رسېدلي دي چې بس هغه ژوند نه تنګ شوي دي او مرګ غواړي داسې خلک پکې موږ پېژنو نو خبر مې څه پورې راواغېسته چې په قرآن باندې قسم څه دی جایز دی که نه جایز جایز دی د هغې نه بعد بیا وقال ابن مسعود عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قول راوړی په دې باب کې یو دو روایت پاتې شو دا به پوره کړو وقال ابن مسعود عبدالله ابن مسعود به دا خبره کوله عبدالله ابن مسعود هغه اوچت صحابي هغه پوهه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که تاسو کې څوک قرآن داسې تازه ویل غواړي که نه لکه څنګه چې جبریل راوړی په ما پسې نو د عبدالله ابن مسعود نه یې زده کوي د بلکل هغه شان قرآن به وي دی دته صاحب النعلین هم وي صاحب السواک والنعلین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک او پیزار به اکثر د ده په ترخ کې ګرځول به یې کوم ځای کې به رسول صلی ته ضرورت شو پیزار به ورته کېښودي چا به پیزار وویسو بس ده به په ترخ کې نیولو ډېر اوچت صحابي و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی لأن احلف بالله کاذبا ځکه د الله په نوم قسم وخورم په دروغو احب الی من ان احلف بغیره صادقا دا مې خوښه ده د دې نه چې د غیر الله په نوم قسم وخورم رښتینی ولې او په دې کې دروغ دي شرک ته زیات یو طرف ته ګورې یو سړی دی قسم یې وخوړو د الله په نوم باندې وایي زما دې د الله په نوم قسمي چې ما دا کار نه دی کړی هغه کړی صحیح شو او یو سړی وایي زما دې د پلاني بابا په نوم قسمي چې ما دا کار نه دی کړی او نه دی کړی رښتینی کوم یو غټ مجرم دی دا د غیر الله په نوم یې چې قسم وکړو ناروا دواړو وکړه خو د ده د ناروا خو په دې درجه کې دی چې دروغ یې ووایي که نه د دویم خو کفر وکړو شرک یې وکړو په شرک کې واقع شو دلته د فایده ذکر کوه په دروغو قسم دا په دوه قسمه دی یو قسم کې کفاره شتي او په دې بل کې کفاره نشتي توبه به وباسي او الله ته به جړاګانې کوي یو دا قسم دی چې یو سړی دا ووایي چې زما دې په الله قسمي چې ما د پلاني پیسې نه دي خوړلي او ده په دروغو قسم وخوړو دې ته وایي الیمین الغموس حدیث کې ورته الیمین الغموس وایي غموس ورته به دې وایي چې دا قسم انسان له غوپه ورکوي په جهنم کې خاص دې قسم څه کفاره ده د دې کفاره نشتي کفاره دا ده چې پیسې میسې پکې نه لګي او نه روجي شتي چې ته به الله ته جاړې او توبه به خالص وباسې او بیا به دا کار نه کوې بل قسم هغه دی چې ته قسم وخورې چې زه به دا کار نه کومه او بیا هغه کار وکړې دا جدا قسم دی او هغه جدا قسم دی هغه ته قسم ابتدایي په دروغ وخوړلی دلته یې دروغ نه دي ویلي زما دې په الله قسم زه به دا کار کوم یا به یې نه کوم او بیا دې دغه قسم خلاف ورزي وکړه قسم دې مات کو نو کفاره په دې کې ده او کفاره یې څه ده لسو مسکینانو ته خوراک ورکول یا لسو مسکینانو له جامه ورکول او که د هغې طاقت تې نه نو بیا به 3 ورځې روجې نیسي دا ترتیب یاد ساتئ زموږ دا خلک ډایرک وایي یاره روجې نشم نیوی بیا روجې په سر کې نه دي اول به ګوري که دې سړي طاقتي مالي نو لسو مسکینانو له به خوراک ورکوي یا لسو مسکینانو له به جامې اخلي که د دې طاقت نه غریبي نو بیا به څه کوي بیا به 3 ورځې روجې نیسي خو دغه اولنی قسم چې کوم دی پای کې دا کفاره نشتی اوس یو سوال کوم تاسو نه د کوم یو خبره ډېره سخته ده د اولني کې دویم
ولې نه سزا د کم یو سخته شوه د اولني ولې پته خبره خو جدا ده دروغ خو یووي دم د قسم خلاف ورزي کړو خو سزا د دغه ټره کې ده هغه اولني ولې صحیح شو جهنم کې به ته غوپه میلاوي خو دلته دا واضح خبره دي چې ده سزا جرم د هغه په دې غټ دی چې کفاره نه دی خوی شوي داسې چې د 3 ورځې روجې ونیسئ یا لسو مسکینانو له خوراک ورکړه او خبره ختمه شو ای کې څه دي توبه وباسه بس الله ته اوس دا توبه قبلیږي نه قبلیږي دا چا ته پته ده الله ته پته ده خو په دې دویم کې یو خبره واضحه ده لاړ شه لسو مسکینانو له خوراک ورکړه او خبره ختمه شو نو د ده دا مسله اسانه شوه د هغه اولني نه ورسېدې پې که نه د هغې نه بعد وعن حذيفة رضي الله عنه حذيفة رضي الله عنه وی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان داسې مه وایئ چې څه الله وغواړي او څه پلانی وغواړي دا مسله مخکې تېره شو ولكن قولوا مگر داسې وایئ ما شاء الله ثم شاء فلان څه چې الله وغواړي او بیا چې څه پلانی وغواړي رواه ابو داود دا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی ښه په دې کې یو بله فایده مفتي له دا پکار ده چې یو خبره کله بنده کي نو د هغې په مقابل کې روا خبره د دې سایل ته ښیي لکه حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووي وی دا مه وایئ چې څه الله وغواړي او څه پلانی وغواړي بیا د هغې یو بله لارې وخو جایز لاره جایز لاره څه ده چې څه الله وغواړي او بیا پلانی څه وغواړي ښه اخرنی روایت په دې باب کې وی وجاء عن ابراهيم النخعي رحمه الله ابراهيم النخعي رحمه الله دا خبره کړې انه يكره چې مکروه دي ناروا دي سویل اعوذ بالله وبك زه په الله پورې پناه نیسم او پتا پورې نیسم دا روا دي که ناروا دي دا ناروا دي شرک دي ولې ځکه چې الله او دغه کس یې څه کړو یو ځای کړو نو ويجوز ان يقول جایز دا دي چې داسې به وایي اعوذ بالله ثم بك زه اول په الله پورې پناه نیسم او بیا په تا پورې نیسم لکه اوس یو سړی دی جنګي دی د یو قبیلې سره یا یو څاروي زناور پې حمله کړې ده او دی رامنډه کې د یو کس خواله راشي او ورته ووایي زه په الله پورې پناه نیسم او بیا په تا پورې نیسم چې د دې کس نه یا د دې زناور نه بچ شم جایز دي خو په الله پورې پناه نیسم او په تا پورې نیسم دا او ټکی دا خو یو ځای کړو که پښتو کې قال ويقول لولا الله ثم فلان او داسې به وایي که چېرته الله نه وی او بیا پلانی نه وی نو دا کار به نه وی شوی ولا تقولوا او داسې مه وایئ لولا الله وفلان که چېرته الله نه وی او پلانی نه وی داسې به نه وایئ څنګه به وایئ که چېرته الله نه وی او بیا پلانی نه وی فيه مسائل مؤلف رحمه الله په دې باب کې فایدې وي تفسیر آیة البقرة في الأنداد د سورې بقرې دغه آیت تفسیر وشو چې انداد څه ته وایي دویمه فایده ترې دا راووته چې صحابه کرامو به د شرک مبارکې چې کوم آیتونه دا به په هر شرک باندې چسپان کول که هغه شرک اکبر دی او که شرک اصغر دی درېیمه فایده ترې دا راووته چې د غیر الله په نوم باندې قسم خوراک څه دی شرک دی او کله اکبري کله اصغري څلورمه فایده دا راووته چې چا چې د غیر الله په نوم باندې قسم وخوړو او دی رښتینی و نو د ده ګناه بیا هم د هغه یو نه غټه ده چې هغه د الله په نوم قسم وخوري او په دروغ و پنځمه فایده ترې دا راووته چې په واو او په ثمه کې څه فرق دی څه فرق دی په واو او ثمه کې
واو یو ځای کېږي ثم جدا کېږي، یعنی څه چې الله وغواړي او ته وغواړې دا واو دی، او څه چې الله وغواړي او بیا ته څه وغواړې نو دا ثم دی. دې سره دا باب هم ختم شو او دا درس هم زمونږ اختتام ته ورسېدو انشاءالله. یا دا یو حدیث ورسره وایم، ونیم یو حدیث د دې نه بعد باب راوړی دی او په دې باب کې یو حدیث دی، بس دا وایم باب ما جاء فی من لم یقنع بالحلف بالله. دا باب د هغه چا مبارک کې راوړی دی چې د الله په نوم ورته قسم وخوري او بیا هم قانع کېږي نه، دا خبره نه مني. یو سړی و چې دې مسلې په توحید کې څه کار دی؟ د دې مسلې په توحید کې دا کار دی چې یو سړی تا ته د الله په نوم قسم وخوري او ته بیا هم نه منې، مطلب د الله تعظیم ستا په زړه کې څه دی؟ کم دی یا نشتی. دا حدیث راوړی عبدالله بن عمر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تحلفوا بآبائکم، په خپلو پلارانو قسمونه مه خورئ. من حلف بالله فلیصدق، او څوک چې په الله قسم خوري نو رښتینې قسمونه دې خوري. ومن حلف له بالله، او چاته چې قسم وخوړی شو د الله په نوم باندې فلیرض، نو راضي دي شي. ومن لم یرضه، او څوک چې بیا هم نه راضي کېږي د الله نوم ورته واخیستی شي او نه راضي کېږي فلیس من الله، نو د الله ذمه فارغه ده د دې کس نه. رواه ابن ماجه، د حدیث ما ابن ماجه راوړی. نو چې کوم سړی تا ته قسم وخوري چې زما دې د الله په نوم قسمي، نو خبره به وله منې که نه منې به؟ منې به. دا د الله تعظیم دی چې د الله نوم راغی بس. ګوره علما دا خبرې لیکي وي دي شیطان چې آدم علیه السلام ته او بیبي حوا ته وسوسې اچولې وي، دوی څنګه دوکه کړو؟ دوی ته قسم خوړلی او د الله په نوم باندې چې زه موږ د الله په نوم قسم خورو دی. ابلیس ورته وایي چې دا کار داسې داسې، بس هغه د الله دا نوم واورېدو خبره یې وله ومنله. خو دې کې یو فایده و چې یو سړی مشهور دروغجن او د الله په نوم قسم خوري، بیا به له خبره مني؟ نو دې حدیث سره به څه کوو؟ دې کې د زه یو بل دلیل ښیم، په صحیح بخاري او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. څه مسله راغلې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یهودو له پکې قسم ورکوي. نو صحابه کرام وی کیف نرضى یا رسول الله بایمان الیهود، یا رسول الله د یهودو قسمونه موږ څنګه ومنو؟ او دروغجن خلک دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو او دا خبره صحیح ده. نو چې یو سړی مشهور دروغجني او خبره واضحه چې دروغ ده، نه که د ده خبره ونه مني نو په دې کې څه حرج نشته. خو چې کوم سړی ته ته پته لري چې دروغجن نه دی او دوکه نه ورکوي او تا ته د الله په نوم قسم وخوړو، نو بیا به له قسم مني، ځکه چې دا د الله تعظیم دی. دې سره دا درس اختتام ته ورسېدو. انشاءالله پر روان درس کې به باقي مسایل بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګ پورې په توحید باندې او په سنتو باندې قائم او دائم لري. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.